بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ګرانو زده کوونکو ته چې د هیواد په هر ګوټ کې هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د مونږه د نننۍ دریم درس د شپږم ټولګي-ریاضی مضمون ته ښه راغلاست. تر دې دمخه چې مونږه د خپل د نننۍ ورځ نوی درس پیل وکړو، راځئ چې لنډ تکرار په خپل تیر درس باندې هم ولرو. د مونږه تیر درس آیا تاسو ویلی شئ چې کوم عنوان و؟ آفرین، بالکل. قابلیت د ویش قابلیتونه پر 2 او 3 باندې. موږ ویلي وو چې قابلیت د تقسیم پر 2 باندې هغه اعداد دي چې پر 2 باندې پوره تقسیم وي چې یویز یې یا جفت عدد وي او یا هم صفر وي. ډېر ښه. مثالونه یې 2، 6، 100، 214 او داسې نور. او قابلیت د تقسیم یا قابلیت د ویش قابلیت پر 3 باندې هغه اعداد دي چې هغې مجموعه د ارقامو یو ځای کړو سره جمع یې کړو، هغې ځواب که چیرته په 3 قابلیت د تقسیم درلود نو موږ وایو چې د موږ ټول عدد پر 3 باندې پوره قابل د تقسیم دی. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د خپل تیر درس هم تکرار کړی وي او د خپله کورنۍ دنده مو هم په کتابچو کې ترسره کړې وي. نو تر دې دمه موږ راځو د خپل نوي لوست ته. د موږ نننی لوست چې د موږ د درس دریمه برخه ده، په دې کې موږ بیا هم د تیر درس په ادامې باندې پر 4 باندې د تقسیم قابلیت دی. اوس موږ بیا هم بعضې سوالونه لرو د تاسو نه. ګرانو زده کوونکو، هغه عددونه ونوموئ چې یویز او لسیز رقمونه یې صفر وي. تاسو یې کولی شئ؟ ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، حتما تاسو به وایئ چې 100، 200، 3000 دا هغه اعداد دي چې د دې یویز او لسیز رقمونه یې کوم رقم دی؟ صفر دی. ډېر ښه ګرانو. یویز رقم یې بیا هم هغه اعداد چې یویز رقم یې 2 یا 6 وي او د لسیز رقم یې طاق وي. آفرین. دریم برخه د یویز رقم یې 4 او 8 وي او د لسیز رقم یې جفت وي. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، اوس راځو د خپل د درس تفصیل ته. مونږ وویل چې د مونږ اول جز یا الف هغه عدد د مرتبو لومړی 2 رقمونه یعنی یویز او لسیز یې صفر وي پر 4 پوره د قابلیت تقسیم یا ویش لري، لکه 100، 200، 300 او داسې نور. ډېر ښه. مونږ راځو اوس مثالونو ته ګورو. مونږ لومړی جز کې وویل هغه عدد پر 4 باندې پوره د ویش قابلیت لري چې د هغې 2 اول رقمونه یې پر 4 پوره قابل صفر وي. نو دلته مونږ ګورو 3 مثاله لرو. په 3 مثالو کې لومړنی مثال یې دی 100. تاسو ویلی شئ ګرانو زده کوونکو چې د لومړني مثال 2 اول رقمونه یعنی یویز او لسیز کوم عدد دي؟ ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، صفر دي. 2000 په 2000 کې یویز او لسیز یې صفر دي. نو مونږ ویلی شو چې ټول عدد پر 4 پوره د ویش قابلیت لري. او همداسې د مونږه آخرنی مثال د دې جز دپاره 3000 دی چې 3000 هم یویز او لسیز یې یو عدد دی چې صفر دی. نو صفر مونږ وویل که چیرته یې 2 اول رقمونه یعنی یویز او لسیز یې صفر وي نو مونږ ویلی شو چې پوره عدد پر 4 د قابلیت ویش لري. دویم جز یې دی هر عدد د یویز رقم یې 2 یا 6 او د لسیز رقم یې طاق وي پر 4 د تقسیم قابلیت لري. څه رقم ګرانو زده کوونکو؟ راځئ چې خپل د مثال سره یې مخته یوسو. د مونږ مثال د دویم جز دپاره دی. مونږ وویل که چیرته اول رقم 2 وي یا 6 وي نو مونږ ویلی شو چې ټول عدد پر 4 باندې پوره د ویش قابلیت لري. مونږ دلته 3 مثالونه ذکر کړي دي. لومړنی مثال یې دی 116. 116 یویز رقم 6 دی. نو مونږ وویل د خپل د قانون په اساس باندې که چیرته یویز 2 یا 6 وي نو پوره عدد پر 4 باندې پوره د ویش قابلیت لري. همداسې د مونږ دویم مثال دی. دویم مثال هم د مونږ عدد دی 212. راځئ چې دواړه بیا هم ولولو. 212. 212 هغه عدد دی چې یویز یې کوم رقم دی؟ 2 دی. ډېر ښه. نو مونږ ویلی شو چې 212 پر 4 باندې پوره د ویش قابلیت لري. آخرنی مثال یې دی 856.
ګرانو زده کوونکو، تاسو یې ویلی شئ چې ولې 876 پر 4 پوره 22 قابلیت لري؟ هو بالکل، حتما تاسو به ویلي وي ځکه چې یویزې کوم عدد دی؟ 6 دی. نو 876 عدد چې دی پر 4 پوره 22 قابلیت لري. دا هم و د موږ دوهم جز یا ب جز چې د قابلیت تقسیم پر 4 باندې و. اوس راځئ بعضې مثالونه چې د تاسو په کتاب کې دلته ذکر شوي دي هغه سره وګورو. بیا هم موږ یو تکرار کوو او ټول سره یو ځای لولو. موږ وویل هر عدد چې د یویز رقم یې 2 یا 6 او د لسیز رقم یې طاق وي پر 4 د تقسیم قابلیت لري. یعنی پر 4 باندې پوره ویشل کیږي. ډېر ښه. مثالونه یې دلته دي 112. د 112 یویز رقم 2 دی. نو پوره عدد پر 4 باندې د ویش قابلیت لري. 192 لومړنی عدد یا یویز رقم یې 2 دی. نو دا عدد هم پر 4 باندې پوره د ویش قابلیت لري. دریم مثال دلته 212 دی. د 212 لومړنی رقم 2 دی. نو دغه ټول عدد پر 4 باندې پوره د ویش قابلیت لري. د مونږ همداسې نور بعضې اعداد دي لکه 55 116 170 2416 916 او نور پر 4 د قابلیت تقسیم لري. ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د مونږ لومړنی جز او دوهم جز د قابلیت تقسیم پر 4 باندې ښه توګه باندې زده کړي وي او هیڅ ستونزه پکې نه لرئ. تر دې په ادامه کې مونږ راځو د خپل دریم جز ته چې جیم دی. په دې کې مونږ ویلي دي په همدې ترتیب که چیرې د یو عدد یویز رقم 0 4 او یا 8 وي. کوم عدد وي؟ 0 4 او یا هم 8 وي او لسیز رقم یې جفت وي. هم پر 4 د ویش قابلیت لري لکه 0. مونږ وویل که چیرته یویز 0 4 یا 8 وي او لسیز یې جفت عدد وي. نو دلته په دې عدد کې مونږ ګورو چې 0 هغه عدد دی چې مونږ ته ویلی دي او 2 یا لسیز یې هغه رقم دی چې جفت دی. ډېر ښه. نو مونږ ویلی شو چې 0 پر 4 پوره د ویش قابلیت لري. د مونږ دوهم مثال دی 80 که اول هم بیا هم اول یا یویز یې 0 دی، لسیز یې یا دویم رقم یې یو جفت عدد دی. نو 80 هم پر 4 پوره د ویش قابلیت لري. 280 کې هم که چیرې مونږ وګورو نو په دې کې لومړنی رقم یا یویز یې 0 او دویم رقم یې جفت عدد دی. نو مونږ ویلی شو چې 280 هم پر 4 د ویش پوره قابلیت لري. ګرانو زده کوونکو، راځئ بعضې نور مثالونه دلته وګورو. دلته یې مونږ ته مثال راکړی چې 308. مونږ ویلی شو، ماته څوک ویلی شي چې آیا 308 داسې یو عدد دی چې پر 4 پوره د ویش قابلیت ولري؟ هو بالکل یې لري. ولې یې لري؟ دلیل یې څه دی؟ ځکه چې د دې لومړنی یا یویز عدد یې رقم یې 8 دی. د مونږ د قانون په اساس چې مونږ وویل که چیرې یویز یې 0 4 او 8 وي نو ټول عدد پر 4 باندې پوره د ویش قابلیت لري. ګرانو زده کوونکو، تر دې چې مونږ بیا هم یو لنډ تکرار کوو د خپل د ننني لوست پر 4 د تقسیم قابلیت. مونږ په 4 د تقسیم قابلیت درس کې 3 قوانین لرو. کوم قانون باید مونږ په نظر کې ونیسو؟ اول هغه قانون دی چې د هغه اعداد چې 2 اول رقمونه یعنی یویز او لسیز یې 0 وي ټول عدد پر 4 د ویش قابلیت لري لکه 100 200 300 1000 10,000 1,000,000 او داسې نور. دویمه برخه کې مونږ وویل که چیرته یویز رقم یې 2 یا 6 وي او لسیز رقم یې طاق عدد وي. دلته یې موږ باید په ښه توګه پام کې ونیسو. که یویز یې 2 یا 6 او لسیز یې طاق وي نو پر 4 د تقسیم ویش لري. ډېر ښه.
مثالونه یې دلته موږ ته ډیر ذکر شوي، خو تاسو کولی شئ چې پرته د دې مثالونو نه اوس پخپله هم په خپله کتابچو کې بعضې نور مثالونه ولیکئ. انشاءالله چې تاسو خپلې کتابچې ځان سره ولرئ او اوس د 3 قوانینو دپاره تاسو مختلف مثالونه ورکولی وشوئ. د مونږ 3م جز دی په همدې ترتیب که چیرې د یو عدد یویز یې 0 4 8 او لسیز یې جفت عدد وي پر 4 د ویش قابلیت لري، لکه 108 یو عدد دی چې د څو رقمونه جوړ شوی؟ د 4 رقمونه. آفرین، ډېر ښه ګرانو زده کوونکو. اوس د دې یویز کوم رقم دی؟ 8 دی. ډېر ښه. نو آیا موږ ویلی شو چې 108 پر 4 پوره د ویش قابلیت لري؟ بالکل یې ویلی شو. ولې؟ ځکه چې موږ ویلي وو چې یویز یې 1 4 8 یعنې د دې 3 عددونه چې هر یو وي، یعنې لازم چې باید یو عدد په دې کې د یویز همدغه 3 عدد شامل وي. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، امید چې تاسو په دې برخه کې هیڅ مشکل نه لرئ او په خپلو کتابچو کې تر خپل د کتاب هم ډېر مثالونه ولیکئ چې پر 4 په تقسیم ویش ولري. اوس بیا هم مونږ راځو د خپل بل درس ته. مونږ وویل چې قابلیت د تقسیم پر 2 پر 3 او په 4 باندې زده کړل. د مونږ 4مه برخه د وړتیاوې کوم عدد دی؟ قابلیت د تقسیم پر 5. دا خو ډیره زیاته اسانه ده. بالکل، که چیرې مونږ د خپل تیر لوستونه په ښه توګه باندې لوستي وي نو دا درس خو به مونږ ته ډیر اسانه وي. هو بالکل ګرانو زده کوونکو، د مونږ نننی درس دی پر 5 د تقسیم. کتابونه د ځانه سره لرئ نو د خپل د کتابونو مخونه وباسئ او په هغه کې تاسو کولی شئ چې د ما سره یو ځای ولولئ. پر 5 د تقسیم قابلیت: هر عدد چې د هغې د مرتبو د یویز رقم یې 0 یا 5 وي. ډیر اسانه طریقه. عدد هم چې څومره هم غټ وي، که چیرته د هغې یویز رقم یې 0 یا 5 وي، نو موږ په ډېره اسانه توګه ویلی شو چې دا عدد خو 5 ته د ویش قابلیت لري. هر عدد چې د هغې د مرتبو د یویز رقم یې 0 یا 5 وي، نوموړی عدد پر 5 پورې د تقسیم قابلیت لري. مثالونه یې هم دلته ډېر ښایسته مثالونه ذکر کړي. 310 لومړنی عدد یا یویز یې 0 دی، نو موږ په اسانه طریقه ویلی شو چې دا عدد 5 ته د ویش قابلیت لري. 695 لومړنی رقم یې یا یویز یې 5 دی، نو موږ ویلی شو چې دا عدد هم 5 ته پوره د ویش قابلیت لري. او 200 هم د دې لومړنی یا یویز رقم چې دی 0 دی، نو موږ ویلی شو چې دا پر 5 د تقسیم قابلیت لري، ځکه چې د مرتبو د یویز په رقم کې 0 یا 5 لیکلي دي. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، موږ بیا هم دلته نور مثالونه لرو. مونږه مثالونه بیا هم په دې ورقه کې مونږه 3 مثالونه دي چې په دې مثالونو کې مونږه ویلی شو چې لومړی مثال مو کوم عدد دی؟ 50 څو رقمي عدد دی؟ 2 رقمي عدد. بالکل، د دې یویز رقم یې 0 دی، نو موږ ویلي وو چې د قابلیت تقسیم پر 5 باندې موږ فقط 2 عدده په نظر کې نیسو، 0 او 5. نو یویز یې که چیرې 0 او 5 وي، موږ ویلی شو چې دا عدد پر 5 پوره د ویش قابلیت لري. دویم مثال هم د موږ همداسې 15 کې یویز رقم یې 5 دی. نو په ډیره ښه توګه باندې تاسو دې باندې پوهېدلی شئ چې آیا دا عدد 5 ته د ویش قابلیت لري؟ هو بالکل یې لري، ځکه چې یویز یې 5 دی. او 200 د 200 عدد یویز کوم رقم دی؟ د دې یویز 0 دی، نو موږ ویلی شو چې 200 هم په 5 باندې پوره د ویش قابلیت لري. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو. ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو بیا هم د خپل د نننی لوست په ډېره ښه توګه باندې زده کړي وي، د خپلې کتابچې او کتابونه د خپل تر څنګه ولرئ، او تر دې دمخه موږ هم بیا هم بعضې فعالیتونه د تاسو په کتابونو کې ذکر شوي دي. راځو د هغې مخې ته. فعالیتونو کې موږ ته ویلي دي چې هر یو زده کوونکي د 3 عددونه ولیکي چې پر 5 او 4 د تقسیم قابلیت ولري.
ښه زده کوونکو، نو تاسو انشاءالله چې کولی شئ، ځکه چې اوس موږ په خپله قوانینو سره بلد شو. څلور 3 قوانینه لري چې په دوو کې 3 جزء دي. اول جزء بې کوم عدد و چې د هغې 2 یعنې یویز او لسیز یې 0 وي، نو ټول عدد پر 4 قابلیت ویش لري. موږ دویم جز په قابلیت د تقسیم پر 4 باندې کوم و چې موږ وویل که چیرې لومړنی یا یویز عدد د هغې کوم عدد وي، 2 یا 6 وي او لسیز یې یو جفت عدد طاق عدد وي وبښئ، نو دلته یې موږ ویلی شو چې دا پر 4 د ویش قابلیت لري. او موږ دریم جز و که چیرې د موږ یویز رقم 0 8 او یا هم 4 وي او د مونږ دویم رقم یا لسیز رقم یې جفت عدد وي، نو دا عدد هم پر 4 د ویش قابلیت لري. نو انشاءالله چې تاسو په خپله کتابچو کې اوس ډېر ښه کولی شئ چې دې ته ښایسته مثالونه ولیکئ. او 5 تقسیم د قابلیت پر 5 باندې هغه اعداد چې د هغې یویز 0 او 5 وي. نو په ډېر اسانه طریقه باندې مونږ په دې ته ډېر زیاته زیات مثالونه راوړلی شو. دویمه برخه د تاسو د فعالیتونو هغه دی چې 2 3 رقمي عددونه دې ولیکي چې د یویزو رقم یې 15 او 2 4 رقمي عددونه یې ولیکي چې د یویزو رقم یې 0 وي. یعنې دا هغه مثالونه دي چې تاسو یې د قابلیت د تقسیم پر 5 ته لیکلی شئ په خپله کتابچو کې. د تاسو د نننۍ لوست کورنۍ دنده څه ده؟ راځئ چې ټولې سره یو ځای وګورو. د تاسو کورنۍ دنده د نن لوست لپاره هغه دی چې زده کوونکي دې 4 عددونه ولیکي چې په ترتیب سره 2 3 4 او 5 د تقسیم وړتیا ولري. ګرانو زده کوونکو، که چیرته تاسو د خپل درسونه یا د خپل لوستونه مو په ډېره ښه توګه باندې تعقیب کړي وي، نو انشاءالله چې تاسو به هیڅ ستونزه په خپلو لوستونو کې نه لرئ او کولی به شئ چې ډېر ښه مثالونه 2 3 4 او 5 د تقسیم وړتیا چې ولري هغه ته یې ولیکئ په خپله کتابچو کې. انشاءالله چې د نن درس مو زده کړی وي او هیڅ مشکل مو پکې نه وي. د بیا درس لپاره مو په لوی څښتن باندې سپارمه. انشاءالله چې روغ او جوړ اوسئ. خدای پامان.